سلامونه. دا ناول د روسي یرغل یوه دردونکې اونۍ د انجینر سید احمد شاه سادات لخوا لیکل شوی دی چې زه زاهد الله عبدالرحیم زه درته وړاندې کوم. سیریزه: زه 13 کلن ماشوم وم، هغه چې د بمونو له زغرونکي شور سره به یې زړه له سینې ووت، خو چغې به یې خوله کې بندولې، ځکه چغې به یې مور او پلار ته اندېښنه زیاتوله. هغه چې د مور او پلار د څادر تر شا به یې د خوندیتوب تمه لرله، خو د توپونو له اوازونو څخه نه څادر خلاصون ورکوه نه دعا. هغه چې خپل 2 کلن ورور یې تر ملا تړلی و او د غرونو پر سختو او بوټیناکه لاره یې د ژوندي پاتې کېدو یوه نالوستې کیسه لیکله، کیسه چې کلمات نه بلکې زخمي پښې او وږې شیبې یې جوړولې. دا ناول یوازې زما د ژوند پاڼه نه ده، دا د هغه پلار درد دی چې د خپل زوی د جنازې پر ځای د کور کنډوالې ته ګوري. دا د هغې مور آه ده چې خپل ماشوم یې د یخنۍ، لوږې یا د روسي توپ د شګاف لاندې له لاسه ورکړ. دا د هغو ماشومانو دروند چوپتیا ده چې خپل ماشومتوب یې د جنګي الوتکو تر سیوري لاندې د کنډوالو پر خټو کې دفن کړل. دا یوه اونۍ وه، هو یوازې یوه اونۍ، خو د دې یوې اونۍ درد، ستړیا، ویره، لوږه او یخني د تاریخ د اوږدو لسیزو له هر فصل څخه درنه وه. دا هغه اونۍ وه چې وخت پکې ولاړ وه، هره لحظه پکې یو عمر وه او هره ساه پکې یو جنگ. زه دا کیسه د هغوی لپاره لیکم چې مړه شول خو هیر نه شول، د هغو لپاره چې ژوندي پاتې شول خو ژوند ترې ولاړ، د هغو لپاره چې تاریخ یې له ټوپکو، بمونو او دښمنیو سره لیکل شوی و، نه له قلم او کاغذ سره. که دا کیسه دې ولوستله نو پوه به شې چې دا د خیالونو داستان نه دی، دا د سوځېدلو کورونو، د یتیمانو چیغو، د مړو څارویو او د ژوندي پاتې کسانو د خاموشو سترګو غږ دی. دا د هغو خلکو چیغه ده چې وسلې یې نه لرلې، زغره یې نه درلودله، خو زړونه یې د غرونو په شان کلک وه. زما ملت له خاورو راپاڅېد، ځکه دا خاوره یې د وینې، دعا او صبر له شیدو خړوبه کړې وه. لومړی فصل: د پسرلي وروستۍ شپه. درینور ولسوالۍ د مجاهدینو تر ولکې لاندې وه. 3 میاشتې پرې تېرې شوې وې. د سړکونو پر اوږدو مجاهدینو د روسانو ټانکونو ته ماینونه غځولي وه، لکه زهرجن ماران چې د ښکار په کمین ناست وي. د پسرلي تازه نسیم لا نه و ځړېدلی چې ویرېدونکي خبرونه راورسېدل. دغه اونۍ روسي لښکر درینورو ته د یرغل تابیا لري. څور میاشت وه، 28 تاریخ د 1422 هجري شمسي کال و، خو د درینورو پر غرونو نور د پسرلي سندرې نه اورېدل کېدې. شنې ونې لکه ولاړې مجسمې چوپې ولاړې وې، ګلونه شکېدلي وه، خو په خندا کې یې تلوسه نه وه. هوا کې د تازه ګلونو بوی نه وه، بلکې د یو نادیدلي طوفان تریخ بوی خپور وه، داسې بوی چې د ویرې زرغون سیوری له لرې ښکارېده، لکه د غره له بلې غاړې راتلونکې زلزله. زموږ په سیمه کې دا د روسي لښکر د یرغل لومړی وار وه، خو داسې وار چې نه یوازې کورونه یې ولړزول بلکې زړونه یې هم ټوټه ټوټه کړل. دا یوازې د توپونو غږ نه وه، دا د یوې دورې پای وه، د امن، خوشحالۍ او قرار ژوند پای، او د بلې د ویرې، تیارو او هجرتونو دورې دردناک پیل. د ورځې لمر ورو ورو پر غرونو خپرېده، خو هغه روڼوالی یې له لاسه ورکړی وه چې پسرلي ورسره خوښي راوړه. د کلیو ماشومان چې پخوا به یې له غرونو شنه پټي راوړل، اوس چوپ، غلي او د غږ له شرمه تېرېدل. د دوی سترګو کې پوښتنې ښکارېدې، هغه پوښتنې چې ځواب یې د لویانو په خاموشۍ کې پټ وه، داسې خاموشي چې د طوفان نه وړاندې چوپتیا ته ورته وه.
زه 10 کلن وم. هغه ورځ لکه د نورو ورځو غوندې نه وه. د نورو کلیوالو وارخطایۍ سره زما زړه، زما ماشومتوب بې قرار و. پلار مې تازه یو نوی کور آباد کړی و. هلته مو شپې تېرولې. هغه د سردار داود خان د رژیم په ړنګېدو خفه و او د کمونیستي رژیم څخه ناراضه ښکارېده. کله ناکله به یې د وطن پرېښودو خبرې کولې چې وروسته بیا په حقیقت بدلې شوې او هجرت زموږ برخلیک شو. دا سیمه نور امن نه ده. دا د یوه انسان خبره نه وه. دا د یوه غر، یوه نسل، د یوې خاورې فریاد و. لکه د غرونو تر زړه راوتلی ازار چې یوازې هغه خلک یې اوري څوک چې وطن یې له خولې نه له وینې سره تړلی وي. کلیوال د مشورې لپاره راټول شول. سپین ږیري خاموش، اندېښمن او له سترګو نه یې درنه پرېکړه ښکارېده. د پناه ځای نشته. چیرته باید ولاړ شو؟ زه د خپل پلار شاوخوا تاوېدم. خبره نه و چې همدا شپه د یرغل او د تیښتې شپه وه. پلار مې هڅه کوله چې مسکا وکړي، خو د تندي له چینو او د زړګي له درزا ما درک کوله چې ویره ورسره ده. یوه داسې ویره چې حتی غرونه هم پرې وریږي. ماښام 4 بجې وې او دا هماغه شیبه وه چې اسمان ژړا پیل کړه. لومړی چاودنه لکه د قیامت ناقوس، غرونه یې ولړزول. بله لکه د یوه معصوم زوی چیغه چې د مور زړه وڅوي. درېیمه، 4مه، 5مه شمېر ورک شو. هر غږ د مرګ زیری و. هر درز یو خوب له منځه وړ. موږ د کور په یوه څنډه کې د ځان خوندیتوب لپاره یوه څمڅه جوړه کړې وه او ټول هملته ولاړ وو. مور مې زه او ورور مې کلک په غېږ کې نیولي وو. د هغې ساه تیزه وه خو غږ یې ارام. دا د آسماني تندر غږونه نه دي زویه، دا د روسانو لخوا بمونه، توپونه دي. زما ماشومتوب لا تیار نه و چې دا حقیقت درک کړي. ولې روسان توپونه واروي؟ موږ خو څوک هم نه دي وژلي. د غرونو شاته د بیم چلوک توپونه یو بل پسې توغېدل. د روسانو له ستر نظامي مرکز سمرخیلو نه هر انداخ د قیامت ناقوس و. د ماشومانو ژړا، د میندو چیغې، د سپین ږیرو دعاوې، د خاورو بوی، د وینو تودوخه، د شګو پر سر پریوتي یادونه. دا شپه زموږ لپاره یوه دوره نه بلکې تاریخ و. د ملت د درد سندره ماته دا شپه بې پایه ښکارېده. د زړه هر ټوب د یوې نوې چاودنې انتظار و. نه خوب و نه ارامتیا، یوازې یوه دعا. دویم فصل. د باران له څاڅکو نه، د اور له لمبو لاندې. شپه لا روانه وه. توپونه لا هم غږېدل. د اسمان پر زړه هرې چاودنې یو نوی زخم پر مځکه پرېښوده. موږ د خپل کور په یوه څنډه کې په څمڅه کې پناه اخیستې وه. یوه نیمه تیاره، یخ او لړزانده ځای چې مرګ تر دروازې ولاړ و. خو ژوند بیا د مور، پلار او د فامیل د نورو غړو تر څنګ ساه ایسته. ماشوم وم خو د چاودنو شور زما د عمر له حوصلې ډېر دروند و. هر توپ چې لګېده داسې ښکارېده لکه زما زړه چې ټوټې کېږي، لکه چې پر هرې چاودنې زما ماشومتوب یوه بله چیغه وهي. غوږونه مې دردېدلي وه، خو له هرې چاودنې وروسته د ماشومانو نري نري غږونه، د ویرې او ژړا چیغې زما ذهن کې لکه د شیشې د زړه ماتېدنه ټکرېدې. مور مې ټول بچیان خپل غېږ ته رانغاړلي وو. د څادر لاندې مې د هغې د تودو لاسونو حرارت حسېده، خو توپونو د هغې تودوخه هم یخوله. دا د هغې لاسونه وه، خو نه شړښت کولی شو نه ژړا، یوازې یوه ارامه خو سخته دعا. خدایه د ماشومانو ساتنه وکړه. شونډې یې ونه خوځېدې، خو دعا یې د زړه له تله پورته کېده. دا یوازې د یوې مور دعا نه وه، دا د یوه ولس چیغه وه. ټول کلي، ټوله قریه په چغو وه. داسې چیغې چې اسمان ته پورته شوې،
خو توپونه خاموش نشول. د فلز له نس نه راوتلي بمونه د انسان له نس نه راوتلي دعا ته غوږ نه نیسي. د هماغې شپې له زړه نه یو بل غږ راوخوت، لکه تور اسمان نه یو بل تندر. روسان هم دا نن شپه ځمکني یرغل کوي. دا خبر نه و، دا یوه پرېکړه وه. دا معنا یې درلوده چې باید لاړ شو، چې دا ځای نور خوندي نه دی، چې مرګ را روان دی او موږ باید تر هغه دمه وخوځېږو. نه مو ماښام خوړلی و، نه خوب را تیر و، نه کومه دعا قبوله شوې وه. یوازې ژوندي وو، همدا کافي وه. موږ پاڅېدو، له هر بدن سره یو زړه نښتی و. د شپې تور غرونه د جنگ تر سیوري لاندې لکه د قیامت د ورځې زیری زموږ مخې ته ولاړ و. د ماشومانو لاسونه د مور پلو ته نښتي وه، د پلار سترګې په اسمان، خو امید د خاورې نه راوتی ژوبل و، خو ژوندی و. یوه اوږده خاموشه کاروان لکه زخمي وطن د خوړونو او کنډونو پر اوږو پورته روان و. چا پښه راکاږه، چا زړه راکاږه، خو ټول روان وو. جنگ یوازې ټوپک نه دی، دا هغه قدمونه هم دي چې له وطن نه د تیښتې نیت لري، او توپونه لا هم غږېدل. د سرونو پر پورته لارو، د غره پر لمنو، د اور لمبې لکه د دښمنه خوله چې زموږ د خاورې پر مخ تیریږي. موږ روان وو، خو د وطن هر انچ لکه د زړه له غوښې نه یو ځل بیا کنده کېده. 5 ساعته روان وو، د شپې، د تیارو، د یخ، د ویرې او د چاودنو تر څنګ. کوچنیان ستړي، د خوب له تنده وچه خوله، خو د ژوندي پاتې کېدو هیله پر پښو نیولې وه. مور مې زه کش کولم، پلار مې ورور په شا تړلی و، لکه زخمونه چې پر اوږو بار وي، خو نه پرېږدي چې پر ځمکه ولویږي. د یوه ځای نه بل ته، د یو کنډو نه بل ته، د امید له یوې وږمې نه بلې ته، په پای کې د اتران یوې وړې سیمې ته ورسېدو. هلته مو یو څه ساه واخیسته، خو دا ساه هم سمه نه وه. دا د غمونو ترمنځ یوه لنډه وقفه وه، نه خوشحالي نه ارامتیا. هلته هم خلک په شور و، وارخطا سترګو بیرته لاره لټوله. داسې ښکارېده لکه هېڅ ځای خوندي نه وي. روسان په ټولې ولسوالۍ یرغل کوي. او بیا مو بیرته مزل شروع کړ. بیرته غرونه، بیرته تیاره، بیرته ویره. موږ لا خوځېدو، دا ځل نه د نجات لپاره، بلکې د مرګ نه د تیښتې لپاره. دا توره شپه، دا بې پایه لار، دا زخمي وطن ټول شاهدان و. ټولې قریې مخ پورته ځنګلونه خواته په حرکت و. شپه لا روانه وه، خو سهار نږدې و. خو دا سهار نور هغه سهار نه و چې مرغۍ پکې چغې وهي یا ماشومان له خوبه راپاڅېږي. دا یو ویرجن سهار و، د ثاني کنډو د ونو لاندې د ژوندي پاتې کېدو یوه بله هڅه، یوه بله چیغه، یو بل مات امید. او زه 10 کلن ماشوم. دا هر څه د خپلو سترګو، د خپل زړه او د خپل ذهن پر پرده لیکم، نه له قلم سره، نه له کاغذ سره، بلکې د زخمي ماشومتوب له حافظې سره. زه د ماشومتوب د لوبو پر ځای د مرګ شیبې یادوم. زه د جنت پر ځای د غار د تیارو یاد لرم. زه لا ماشوم وم، خو خدایه ما لا ماشومتوب نه و ختم کړی، خو د بمونو د باروتو بوی او ویرې مې ژوند پیل کړی و.